د هیواد په لویدیځ کې د عالمانو د عالي شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولوي خدایداد صالح په مشرۍ جوړه سوه. د غونډې په جریان کې د دې عالي شورا رئیس د دیني عالمانو او جماعتو د امنیت په هکله خبرې وکړي او حکومت یې په دې برخه کې په بې غوري تورن کړ. مولانا صالح همداشان وویل چې یو شمېر کسان د دیني عالمانو ترمنځ د اختلاف اچولو پسې دي او غواړي د دې لارې خپل شخصي ګټو ته ورسیږي. نور حال په ریپورټ کې. د لویدیځي حوزې د دیني عالمانو سراسري شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولوي خدایداد صالح په مشرۍ جوړه سوه. شیخ الحدیث مولانا صالح په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دیني عالمانو او مساجدو د امنیت په هکله هم خبرې وکړي او حکومت یې په دې برخه کې په بې پامۍ تورن کړ. از دولت جدی اعمال میخواهیم که به کمیسیون سازی اکتفا نکنن، عاملان اصلی قضیه پیدا کنن. این انتقاد ما به سر دولت داریم که دولت به علما توجهی ندارد و که حق علماست. هر کس ناکسی آن میبینی که آیلکس داره و چند نفر مسلح داره و برای امنیت خود چکار. یک ملا شما ببینید که وسایل امنیتی و دیگه داشته باشد. مولانا صالح دینی عالمان د ټولنې رهنما وبلل، خو زیاته کړه چې یو شمېر کسان د دینی عالمانو د نوم څخه په ګټې اخیستنې د علماو ترمنځ د اختلاف اچولو پسې دي او د یو شمېر موازی جوړښتونو په جوړولو سره غواړي خپلې شخصي موخې ترلاسه کړي. دشمنای اسلام هم فکر شما باش که بیکار نمیشن. آرزویشان همیست که به چی قسم بتوانند در بین علما اختلاف بیندازند. نمیبینی که حالا سلفیست، وهابیست، داعشیست، فلانیست. اکثر علمای ما به دنبال امینا نیست. مولانا صالح د نن ورځې غونډه کې د کرونا ویروس پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې او د خلکو یې وغوښتل چې د ډاکټرانو لارښوونې د خپل ځان او ټولنې ساتلو لپاره عملي کړي. د لویدیځې حوزې د علماو عالي شورا اونیزه غونډه هره اونۍ د سې شنبې په ورځ ترسره کیږي او پکښې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.